خلیلزاد پاکستان پوځي چارواکو یو له بل سره ولیدل. سلام، وخت مو بخیر. زلمی خلیلزاد د پاکستان ځینو پوځي چارواکو یو له بل سره لیده کاته وکړل. بل لور ته د پاکستان پوځ وایي د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ پلاوي او د دغه هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال قمربد جاوید بجوا بیګا مازدیګر د سپټمبر 14 خپل منځي لیدنه کې د افغان پخلاینې پر اوسني بهیر خبرې وکړې. د پوځ ویان تورن جنرال افتخار بابر په خپله ټویټ کې لیکلي دواړه لوري د لیدنه کې پر سیمه ییز امنیت او نورو اړوندو مسایلو وغږېدل. د نوموړي په خبره د لیدنه کې زلمی خلیلزاد د افغان سولې بهیر کې د پاکستان رول وستایه او د پوځ لوی درستیز قمر جاوید بجوا وویل عمران خان د سولې او سیمه ییز پیوستون په هکله ښکاره لرلید وړاندې کړی دی. د ملي ځواک ټولې برخې د دې لرلید د رښتیا کولو او سیمه کې د اوږدمهالې سولې پرمختګ او نیکمرغۍ باوري کولو لپاره په یوه خوله دي. زلمی خلیلزاد له جنرال بجوا سره تر لیدنې مخکې له نورو امنیتي او پوځي پاکستاني چارواکو سره ولیدل او د اسلام آباد په خبره ماښام بیرته ستون شو. اسلام آباد کې د چارو شنونکی طاهر خان وایي له کومو پاکستاني چارواکو سره چې زلمی خلیلزاد لیدلي هغوی وایي ښاغلی خلیلزاد د دې لپاره راغلی و چې د پاکستان مننه وکړي چې د افغان حکومت او طالبانو په خبرو پیلولو کې مهم رول ادا کړ. نوموړی وایي د پاکستان مشران که پوځیان یا استخبارات دي یا ولسي چارواکي او سیاستوال دي ډېره هیله لري چې د افغان سولې خبرې نتیجه ورکړي. طاهر خان وایي د پاکستان مشران له هیلې سره سره دا دوه خبرې کوي چې امکان شته افغانستان یا سیمه کې ځینې کړۍ د بهیر ته توان ورسوي. بل دا وایي چې اوس خبرې پیل شوي او دا د افغان مشرانو پورې په لاس کې ده چې له دې چانس څخه ګټه واخلي. تر بلې ویډیو مو په لیو بخښونکي خدای سپارم. هر چېرې چې یاست تاسې بریا زموږ دعا